بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ټولو درنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه اصغر صلاح د عربي ژبې په زده کړه کې ستاسې کوربتوب کوم. رسیدلی یو څوم نمبر صفحې ته؟ 1 نمبر صفحې ته. تیر درس کې موږ 60 نمبر صفحه ویلې وه. العربیة بین یدیک کتاب دی، لومړی ټوک یا لومړی جلد دی. الوحدة الثالثة دریمه وحده، دریمه برخه. الدرس السادس عشر شپاړسم درس. التدریب الثالث دریم تمرین. استمع وکشه واوره ثم ضع او بیا کېږده الرقم عدد شمیره فی المربع المناسب په مناسبه مربع کې. زه جمله وایم، مثلا واحد یو جمله وایم، که دلته مناسبه و دلته کېږدئ، که دلته مناسبه و دلته کېږدئ، که دلته مناسبه و دلته کېږدئ. هر عدد چې کومه مربع کې مناسب وي هملته به یې کېږدئ. یو ځل بیا هم تکراروم. زه همیشه دغه تمرینونه په دې طریقه تاسې سره تکراروم که تاسې کېدای شي اکثره وخت هغه عربي کې یو متل دی، فهم السؤال نصف الجواب. د سوال په باندې پوهېدل نیم جواب دی. نو که چېرته تاسې زما په دې تمرین نه پوهېږئ، تاسې باید ماته کمنټ ولیکئ چې زه یې طریقه بدله کړم. او که چېرته پوهېږئ نو ښه ده، همداسې به روان یو سره. نو زه چې کوم عدد وایم وبښئ، کوم عدد سره جمله وایم، کوم یو ځای کې چې صدق کوي هملته به تاسې دغه رقم ولګوئ، د عدد به ولګوئ په دې مربع کې. واحد أريد مشاهدة البيت. تفضل، هذا هو البيت. هذا بيت جميل. 2 أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. 3 هل تسكن في شقة؟ نعم، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 8. 4 أريد مشاهدة الأثاث. تفضل، هذا هو الأثاث. هذا أثاث جميل. دغه څلور جملې دي. په دې جملو کې به تاسې هر جمله او هر عدد چې په کومه خانه کې تاسو ته مناسب ښکارېده هملته به مو انشاءالله ایښی وي. که چېرته غلط شوي یاستئ ویډیو د سره تکرار کړئ او بیا دغه نښې ولګوئ. التدريب الرابع څلورم تمرین ته ځو. استمع إلى السؤال، سوال ته غوږ شئ، ثم ضع الرقم او بیا عدد کېږدئ فی المربع المناسب، په مناسب خانه کې. مربع چې دی پیژنئ که نه، او مناسب هم پښتو ده او مربع هم پښتو ده. نو مناسبه مربع کې هغه عدد کېږدئ. زه سوال تکراروم، همغه سوال چې کوم یو پورې تړلی وي همغه نمبر به هملته بیا تاسې وضع کوئ. واحد ما رقم بيتك؟ 2 ما رقم شقتك؟ 3 ما رقم غرفتك؟ 4 كم غرفا في البيت؟ 5 في أي دور الشقة؟ 6 ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ 7 ماذا تريد للمطبخ؟ 8 ماذا تريد للحمام؟ 9
ماذا تريد لغرفة النوم. دا 9 جملې یا 9 سوالونه وو. هر سوال سره چې کوم جواب مناسب ښکارېده انشاءالله چې د هغې سوال نمبر به تاسې په همغه خانه کې ایښودلی وي. که چیرته سپیډ مناسب نه و، موږ سوالونه زر زر تکرار کړي وي، تاسې کولی شئ ویډیو سټاپ کړئ او هغې ځای کې خپل جواب وکړئ، بیا ویډیو پلی کړئ. انتقالیږو 62 نمبر صفحې ته. په 62 نمبر صفحه کې موږ سره الکلام دی. الکلام یعنی خبرې. دلته موږ د خبرو تبادله کوو یا هم د خبرو هغه طرز را جوړو په عربي ژبه کې. فرض مثال چې دی موږ سره الطالب الاول الطالب الثاني، لومړی زده کوونکی او دویم زده کوونکی، دوه زده کوونکي په خپل منځ کې سره خبرې اترې کوي. یو ورته وایي ما رقم بیتک یا هم ما رقم شقتک، یا د کور پوښتنه ترې کوي یا د اپارتمان پوښتنه ترې کوي. نو الطالب الثاني ورته مثلا وایي 7. بیا الطالب الثاني بیرته د همغه نه پوښتنه کوي ما رقم بیتک یا ما رقم شقتک. الطالب الثالث ورته وایي 5. نو لاندې وګورئ 3 4 5 6 7 دغه ټول باید تاسې یو بل سره تبادله کړئ تر څو تاسې تمرین وشي. دا د خبرو اوله برخه وه. دویمه برخه، دا نقطه باید تاسې ذهن کې ونیسئ چې داسې فکر ونه کړئ چې زه لږ وروسته به ورداخل شو، لږ وروسته یو دم به د دې کتاب داسې برخې ته ورداخل شي چې تاسو ته بیا د سختۍ احساس کېږي. خو هر هغه څوک چې هره ورځ تمرین که سخت وي که اسانه هغه زده کوي، نو انشاءالله زه تاسې ته ګارنټي درکوم چې په مرور د یو څو میاشتو کې به تاسې عربي خبرې کوئ. البته هغه الفاظ او اصطلاحاتو جوړښتونه چې ویلي مو دي به تاسو ته ډېر اسانه وي. خو دا به هلته کېږي چې تاسې هر درس بیل تعقیب کړئ. داسې نه وي چې 10م درس تاسې تعقیب کړئ بیا 11م 12م پرېږدئ 14م ته انتقال شي. نه، که تاسې نه قضا کېږي هم تاسې باید مخکې لاړ نه شئ. سټپ بای سټپ په تدریجي ډول همغه درس باید تاسې تعقیب کړئ. نو دا الف با ته راځو. دا مې ځکه دا خبرې وکړې چې دغه سوالونه ډېر مثالونه اسانه ښکاري، نو تاسې به اسکیپ کړئ همداسې به یې پرېږدئ چې پرې نه دی. مطلب مې دا و. الطالب الاول خبره کوي اسکونو. پرون مې انشاءالله دا شرحه کړی چې اسکونو زه اوسېږم. اسکونو اوسېږم فی حی الجامعة، د پوهنتون په کلي کې. این تسکونو، ته چېرته اوسېږې؟ اول خپل ځان ښایي چې زه په فلانکي ځای کې اوسېږم، بیا تا نه پوښتنه کوي چې ته چېرته اوسېږې. دوه کسان دې تعارف کوي. اسکونو فی حی المطار، زه د هوایي میدان په کلي کې اوسېږم. این تسکونو، ته چېرته اوسېږې؟ دلته ورته دا قوسینو کې وګورئ. عربي کې هم قوس ورته وایي، دواړو ته قوسین وایي. البته پښتو کې هم دی، پښتو کې هم قوسین وایي، خو دا د پښتو نه دی. وجه څه ده چې د قوسین د عربي ژبې لفظ د پښتو نه دی؟ ځکه چې په مثنا د قوسین جمع نه ده، او مثنا صرف په عربي ژبه کې ده، بله ژبه کې نشته دی. یا به مفرد وي یا به جمع وي، که انګلیش دی که پښتو ده که هره ژبه ده. خو په عربي کې مفرد، مثنا، جمع درې ګوني اصطلاحات لرو موږ. نو په قوسینو کې دی یذکر کل طالب الحي الذي يسكن فيه. ټول زده کوونکي دا ویډیو چې تعقیبوي هر څوک د خپل کلي نوم اخلي. مثلا که زه د کلي په ځای د ولسوالۍ نوم واخلمه اسکونو، البته یو خبره تاسو ته چې ولسوالۍ ته مدیریه وایي. مثلا زه وایم اسکونو فی مدیریت هسکمینه یا اسکونو فی مدیریت دهباله. این تسکونو، ته چېرته اوسېږې؟ خپل ځان خپل کلي کې چې کوم ځای کې اوسېږئ د هغې نوم اخلی. د کلي نوم ځکه نه اخلم چې هغه په عربي کې په اسانۍ ویل کېږي هم نه، ځکه چې زموږ د افغانستان کلي همداسې دي چې نومونه یې په اسانۍ نه تلفظ کېږي، او تاسې چې نه هم تلفظ کېږي انشاءالله تاسې تلفظ کوی شئ، تلفظ یې کوئ سره. التدریب الثاني، دویم تمرین ته انتقالیږو. په دویم تمرین کې چې شی دی مکمل یې راولو یو پیرې. په دویم تمرین کې تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره دغه حوار یا خبرې اترې تکرار کړئ، تبادله یې کړئ
لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال کې وګورئ شقه دی، دا موږ سره ګوره مثال څه دی؟ شقه. اوس ملګري ته داسې مثال جوړوي چې زه غواړم دغه اپارتمان وګورم، ملګری ته وایي مهرباني دغه اپارتمان دی وی ګوره. شقه مثال حل کړئ او نور مثالونه به 1 2 3 4 5 پنځه مثال دي، 3 به زه حل کم، 2 به تاسې ته پرېږدم. أريد مشاهدة الشقة. تفضل هذه هي الشقة. یو بل خبره دلته ور اضافي کوم، ولې من کله شقه وایو کله شقتو وایو کله د دې وجه دا ده چې هغه دوستان او ملګري چې قرآن کریم حفظ کړی وي، تجوید سره بلد وي، هغوی به په دې پوه وي. په عربي ژبه کې یا د تجوید د اصولو نه دا دي چیرته چې ته توقف کوي نو هلته به ساکن وي. مثلا زه وایم اذهب الى البيت، جمله صحیح ده، غلطه نه ده، خو قواعد اصول د تجوید دا دي چې اذهب الى البيت وقف بکوي نو اخر حرف به ساکن وي. مثلا جاء المعلم، تجوید اصولنا غلط، جاء المعلم. نو دلته چې دی دغه کله چې زه توقف کو بیا چې آخر کې تای مربوطه راشي، دا تای مربوطه موږ ته 2 قسمه لرو. یو تای مفتوحه ده انشاءالله چې په کومه بله ورځ به تاسې ته تکرار کما بیا، او بله تای مفتوحه ده. انشاءالله موږ او تاسې به په عربي ژبه کې د املا بعضې درسونه هم تعقیبو، خو ځکه چې املا ډیره زیاته مهمه ده، املا به هم سټپ بای سټپ تعقیبو. موږ 2 قسمه تا لرو، یو دا تا ده تا، او بله دا تا ده. دې ته اکثره خلک په پښتو کې هید چشمه وایي، دا هید چشمه نه ده، او بعضې دغې هې ته د چشمه وایي که نه دې ته، ځکه یو چشم یې پاس دی او بل چشم یې لاندې دی. دا ها ده، د چشمه ورته نه وایو. دا اوس د دې او د دې ترمنځ فرق څنګه کېږي؟ یا د دې ترمنځ دا ها ده چې په هر ځای کې راشي، او دا تاء مربوطه ده، دا تاء مفتوحه ده. تاء مفتوحه خلاصه تا ده، تاء مربوطه تړلې تا ده، داسې تړلې تا. مربوطه په عربي کې څه ته وایي؟ تړل شوې. تاء مربوطه یعنی تړل شوې تا، او دا شری ها. نو کله چې موږ په دې تا باندې توقف کوو نو سکون به راځي، او په دې تا باندې چې توقف کوو په ها بدلیږي. نو ځکه زه چې کله کله تاسو ته وایم الشقه، یا کله کله وقف هم پرې کوم الشقه ته وایم، معنا کې هیڅ بدلون نه راځي، غلط نه دی. خو کله چې ډیر دقیق لاړ شو د تجوید قواعدو ته لاړ شو چې په عربي ژبه هم دا قوانین وضع کېږي، نو دلته باید زه چې وایم الشقه، الشقتو، الشقه. کله چې وقف کوم دا تای مربوطه بیا په څه بدلیږي؟ په ها بدلیږي. راځو همدا مثال، أريد مشاهدة الشقة. تفضل هذه هي الشقة. اوس راځو همدغه نور مثالونه چې دي دا به حلو. 1 ثلاجة. څنګه یو چاته ویلی شو چې زه غواړم ته دکاندار ته ځې او دکاندار ته وایې چې زه فرج اخلم، هغه درته وایي چې واخله څه مشکل نشته زه خرڅومه. نو ته څنګه ورته ویلی شي چې مطلب فرج ګورم، یخچال ګورم، درته وایي مهرباني راځه. څنګه وایو دا جمله څنګه راجرو؟ أريد مشاهدة الثلاجة. ګوره ثلاجه توقف مې به وقف. او که هغسې وایو أريد مشاهدة الثلاجة هم صحیح دی، خو ډېر صحیح دا دی أريد مشاهدة الثلاجة. غواړم فرج وګورم. دکاندار څه وایي؟ تفضل هذه هي الثلاجة. که چېرته د کټ دکان ته لاړ شم ورته وایم چې غواړم کټ وګورم. أريد مشاهدة السرير. تفضل هذا هو السرير. أريد مشاهدة المرآة. تفضل هذه هي المرآة. ګوره مرآة مؤنث دی. هذه هي الثلاجة. هذا هو السرير. دا وګوره تای مربوطه چې دی دا تقریبا زویم تقریبا دا تاء التأنیث نښه ده. انشاءالله موږ چې څو درسونه لاړ شو، څو درسونه مو نیولي ذهن کې؟ املا، قواعد، نحو، صرف
او عربي ژبه. نو لږ د درسونو ته ور داخل شو، بیا به قواعد هم شروع کو، بیا به وګورو چې مذکر اسم و مؤنث اسم به څنګه پیژنو. هذه هي المرآة. فرن، فرن څه ته وایو؟ داشته. اريد مشاهدة الفرن. ګوره فرنې مې ویلې، او که وقف وکړو اريد مشاهدة الفرن. تفضل هذا هو الفرن. أريد مشاهدة الأريكة. أريد مشاهدة الأريكة. تفضل هذه هي الأريكة. نو د نن ورځ لپاره هم دومره درس بس دی. نور درس په بله ورځ ولولو. زه اصغر صلاح مو په لوی رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.